په دې ځای تېر شوي دي، د قبر همدغه شانتې محکم پاتې دی. لوی لوی سیلابونه چې لوی لوی غارونه ښکرته وړي، کلي وړي، کورونه وړي، خو دا دې شهید قبر ته وګورئ چې خاورې لا اوسه پورې موجودې دي او په دغه ځای کې دا خوړ داسې تنګ دی چې اوبه ټوله رو په همدغې باندې دی، خو د دې هغه خاورو ته هم اوبه سیلابونه یو شی ضرر نشي رسولی. الله تعالی په خپل قرآن المشان کې فرمایي ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله اموات. تاسو د هغه چا په باره کې ګمان هم مه کوئ چې هغه د الله تعالی په لار کې شهید شوی، د مړي ګمان هم ورته مه کوئ. دا ژوندي دي، بل احیاء عند ربهم یرزقون، دوی ته د الله د طرفه رزق ورکول کیږي. نو تاسو وګورئ چې په دنیا کې الله تعالی دا خبره څرګند حقیقت ثابت کړی دی. تاسو د دې قبر ته وګورئ چې داسې ولاړ دی، لوی لوی غارونه د دې ځای نه سیلاب وړي، اوبه راځي، هر څه وړي، د دې غره لرګي وړي، خو دغې قبر ته زر نشي رسولی. الحمدلله دا د موږ د شهیدانو هغه حقیقت دی او دا د دوی ملګرو تاسو لرې شئ چې د هغه ور وښیي، دې خوا ته هم دا اوبه ورته وښیي، هر څه ورته وښیي. داسې راتاو شئ، داسې آبادی له هم راوله.